سم السلام علیکم کتونکو ریدونکو سلامونه می قبول کړئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری دریاب. د دریاب مطلب هغه ورک لالونه تاسو ته په نظر ښودل او د هغې اواز تاسو تر غوږونو رسول. امید د ربه لرم چې روغ جوړ به یې او ښاد او آباد به یې. موږ سره نن په خپرونه کې ناسته کوي زموږ ورور ادبي ستوری اواز خان غالب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه، ډیر خوشحاله اوسئ. غالب صاحب وخت ساته او ژوند د مو څنګه تېرېږي؟ ډیر شکر دی، ډیر د الله پاک کرم دی، ډیر ښایسته او ډیر ښکلی ژوند تېرېږي. غالب صاحب د مینوالو سره دوا سلام هم وکړئ او خپله پیژنګلو هم وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو مینوالو، زما نوم هوس خان دی او کلمي نوم مې غالب دی. زه د کوزو ترو اوسېدونکی یم او ازرساتي د شګۍ کورونو ډاک کلي کې اوسېږم. دا زما استوګنې ځای دی. یو جهان مننه غالب صاحب. لیک هم د کوم وخت نه شروع کړی دی؟ لیک مې د 1992 نه شروع کړی دی او تر اوسه پورې جاري دی له خیره سره. غالب صاحب زیات کار هم په کم صنف کړی دی؟ زیات کار چې کوم دی ما په غزل کړی دی چې د 900 نه ما سره غزلي سیوا دي. غالب صاحب د کومې غونډې سره ناسته کوئ؟ ناسته زه په جګۍ روډ باندې چولې کړی د دې مخ ته شګۍ کورونې ستوري ادبي ټولنه، پای کې زه شرکت کوم او د هغې یو خاص غړی یم. غالب صاحب خپل کتاب هم چاپ کړی دی یا به چاپ کوئ؟ کتاب خو چاپ شوی نه دی، خو انشاءالله تعالی هلزی د الله پاک نه امید لرو چې انشاءالله تعالی داسې وخت به راشي چې چاپ بشي. غالب صاحب یو جهان مننه. خبرې مو کې ډېرې او د خبرو نه به راتېر شو او هغه ځکه چې مینوال به د شعر و شاعرۍ په انتظار ناست دي او د هغې سره به د شعر و شاعرۍ په سفر روان شو. نو ملګرو ته به څه ویل غواړئ؟ غزله به ورته وړاندې کړم. ارشاد. د غزل مطلب څه په دې ډول دی چې تصویر به دې په پاڼو د ګلونو کې انغاړم، تصویر به دې په پاڼو د ګلونو کې انغاړم، یادونه دې د خوږ زړه پر هرونو کې انغاړم. ډېر ښه یار. تصویر د دې چې وګورم بې خوده شم نشه شم، تصویر ته دې چې وګورم بې خوده شم نشه شم، اوږدې دا تورې زلفې دې خیالونو کې انغاړم. او نظر مې دې د ناز غېږه کې ونیسي زنګېږم، نظر مې دې د ناز غېږه کې ونیسي زنګېږم، اورونه دې د شونډو په آهونو کې انغاړم. او ته وګوره بیا زلفې دې په آیین کې څنګه ښکاري، ته وګوره بیا زلفې دې په آیین کې څنګه ښکاري، چې زړه درته د زلفو په ولونو کې انغاړم. او وختونه خو زر تیر شي خو یادونه نه تیریږي، وختونه خو زر تیر شي خو یادونه نه تیریږي، دا ستا څنګ کې وختونه په خیالونو کې انغاړم. وختونه خو زر تیر شي خو یادونه نه هېریږي، دا ستا څنګ کې وختونه په یادونو کې انغاړم. او مطلب څه په دې ډول دی چې غالبه یې د حسن پلوشي خورې ورې شوې، غالبه یې د حسن پلوشي خورې ورې شوې، رڼا یې د سپین مخ په غزلونو کې انغاړم. غالبه یې د حسن پلوشي خورې ورې شوې، غالبه یې د حسن پلوشي خورې ورې شوې، رڼا یې د سپین مخ په غزلونو کې انغاړم. ډېر ښه ډېر ښه. نور به څه ویل غواړې یار مینوالو ته؟ غزل به بله ویم. ارشاد. مطلب څه په دې ډول ده چې ګلې شوه ځواني لکه کلی د کوی کاف، ګلې شوه ځواني لکه کلی د کوی کاف، راځي تماشې له ښاپېرۍ د کوی کاف.
د مینې لیوني شو ورته ټول ګوته په خوله واه د مینې لیوني شو ورته ټول ګوته په خوله راوړي د ځان سره مستی د کوی کاف واه ډېر ښه یار سپرلی ځان سره راولي چې راشي هغه ښکلي واه سپرلی ځان سره راولي چې راشي هغه ښکلي پسخیږي ورته ټولې غرڅنۍ د کوی کاف واه او راغونډ تماشې له د جنون شلوي واړه او راغونډ مې تماشې له د جنون شلوي واړه چې کله راښکاره شوه لیونی د کوی کاف واه ډېر ښه چې ذکر یې ما وکړو خد و خال د تورو زلفو چې ذکر یې ما وکړو خط و خال د تورو زلفو په غاښ ګوته شو پاتې په راستی د کوی کاف واه او مطلب څه په دې ډول ده چې غالبه شوه رڼا د تورې شپې تیاره شوه لرې واه غالبه شوه رڼا د او تورې شپې تیاره شوه لرې راپورته په بلی چې شو سپوږمۍ د کوی کاف ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی غالب صاحب نور به هم سویل غواړئ یو چاربې ته به درته ووایم ځکه چې چاربې ته نن سبا خلکو بیخي هیره کړې ده بلکې په نیشي حساب کړې ده نو موږ دا کوشش کوو چې چاربې ته بیا را ژوندی شي او د دې مینوال هم سیوا شي لیکونکي هم سیوا شي ډېره ښه خبره ده موږ به هم ترې هم خوند والو ملګري هم ستا جور و جفا عادت بټ کې د نینې په شان ګل شو زړه مې وچاودو جوړ ترېنه گلزار شو بې بهار بهار شو واه نوح کې جرګه مني نه زخمي سینه مني نه ګریوان پاره مني خدای خبر چې دا دې زده کړی دی د چا عادت ستا جور و جفا عادت واه ته دې خپل ستم کوه ته یې په هر دم کوه ظلم شیر عالم کوه واه نیسم بچړې ته د مری د میمونې په شان بټ کې د نینې په شان واه ډېر ښه یار اوسمه لمبه شومه سکور شومه ایره شومه باد سره خوره شومه واه پرېوتم کوڅه کې که نظر راته د یار شو بې بهار بهار شو ډېر ښه یار ډېر ښه دویم بند په دې ډول دی چې وکړه ته په ما نظر ښکلی د وفا نظر پرېږده د جفا نظر او ښکلې هسې ځان کې دی که ښکلی لږ پیدا عادت واه ستا جور و جفا عادت واه نو دغه ستا ښایسته ځواني ساز سره نغمه ځواني ټکنه غرمه ځواني واه کړمه شنه لوخړه دي بې اوره د لمبې په شان بټ کې د نینې په شان ډېر ښه یار ستا نظر کاته خنجر نیغ دې کړه باڼه خنجر خښ مې شو په زړه خنجر ځکه د مین په دار د مینې په دیدار شو بې بهار بهار شو واه ډېر ښه یار دریم بند داسې دی چې حق ویل تراخه لګي رستو ډېر خواږه لګي ستا که پې مازغه لګي واه کم دی هغه خلک چې لري په ځان کې دا عادت ستا جور و جفا عادت دا بیا ووایه یار حق ویل تراخه لګي رستو ډېر خواږه لګي ستا که پې مازغه لګي کم دی هغه خلک چې لري په ځان کې دا عادت ستا جور و جفا عادت ډېر خیال د مېلمنو کوه او خوی د پښتنو کوه ناسته په درنو کوه ډېر سپک په ټولي د شپکو سپک شي د بڼې په شان بټ کې د نینې په شان واه نو دغه د انصاف دوکان دغه په زړه صاف دوکان دغه د صراف دوکان وړتې ملغلرې بې بها دوکان تیار شو بې بهار بهار شو ډېر ښه یار څلورم بند په دې ډول دی چې مینه محبت کوه هر چا له عزت کوه کرکه د نفرت کوه واه کر وکړه د ګلو مشغولتیا دي شي ښکلا عادت ستا جور جفا عادت او نو سم جوړ شه دا کار سړی خوند نه که اوزګار سړی واه نشي خطا کار سړی واه وبخوري ګزار په سر د پلک نه د پانې په شان بټ کې د نینې په شان واه ډېر ښه یار نو پن مې امانی کته ځان سره یې خوندي کته خپله زندګي کته او ګرځه بې خطره ګرځه بې خطره د آواز غالب درته گفتار شو بې بهار بهار شو ستا جور جفا عادت بټ کې د نینې په شان ګل شو زړه مې وچاودو جوړ ترېنه گلزار شو بې بهار بهار شو ډېر ښه ډېر ښه غالب صاحب یو جهان مننه غالب صاحب ستاسو هره خبره هر شعر غزل نظم چاربیته بېشکه چې مینهوالو ته ټول پیغام دی خو چې څوک عبرت دې والي نو په ساده خبرو کې په لنډو خبرو کې و ملګرو له څه پیغام ورکوئ مرګو ته دا پیغام ورکوم چې خپلو کې مینه محبت د یو زنځیر کړی جوړه شي خپلو کې مینه محبت ساتي
د تماچې ټوپک د چرسو سکلونه د خط دا چې د نسوارو نه تاسو پرهیز وکړو او دا هم ونه کړو نو انشاءالله تعالی تاسو به د ډېرو زیاتو فحاشونه نشونه په امن دي او الله پاک دې موږ ټولو ته خیر راپېښ کړي سره ستاسو. آمین. کتونکو اوریدونکو دا مو سرو اواز خان غالب صاحب چې د ستوري د پښتو ادبي جرګې یو خاص حصه هم ده او الله دې د دې په ژوند کې برکت واچوي د دې ژوند زمون ښایست دی چې دا نه ښکلي نظمونه او چاربیتې او غزلې مونږ سره شریک کړلې په اخره کې د غني بابا یو څو شعرونه او غالب صاحب ته دې ډالۍ وي دنیاګۍ څه ده غم او غوغا ده سوي د هور سوز او سودا ده لیونی وای یار خبره دا ده چا جوړه کړې ځان له ښه مشغوله ده په لوی الله م سپارمه ښه د وبا ده او وختونه مو په خیر.